د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت نن له ماسپښین وروسته افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي سره د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت واکپال له کتنې خبر ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت وايي دواړو لورو د افغانستان او پاکستان دوه اړخیزو اړیکو، سیاسي اقتصادي همکاریو، ترانزیت او د دوو هیوادونو ګڼې ګوڼې په اړه بحث کړی دی. امیر خان متقي په دې لیدنه کې د ترانزیت او سوداګرۍ پر وړاندې د ستونزو پر لرې کېدو ټینګار کړی او همداراز له اسلام آباد یې غوښتي افغان کډوال د په جبري توګه ونه باسي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر پاکستاني لوري ته یاد کړ چې په ترانزیتي لارو او تجارتي برخو کې خنډونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي او ټینګار یې وکړ چې په کار د مسایل یو له بل سره ونه تړل سي. همداراز د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې پاکستان کې میشت افغان مهاجرین باید د جبري وسیلو پر ځای په تدریج سره او په بربندانه شکل باندې خپل هیواد ته راستانه سي. د بهرنیو چارو وزارت د بیانیې پر بنسټ محمد صادق خان هم افغانستان کې ټیکاو د پاکستان او سیمې په ګټه ګڼلی او ټینګار کړی چې د ترانزیت او سوداګرۍ د ستونزو حل برخه کې به عملی ګامونه اوچت کړي. همداراز په ناسته کې د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان کې امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه وباله او ژمنه وکړه چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په بار به اړین اقدامات کوي او هم به د تجارت او ترانزیت په برخو کې د شته ستونزو د حل په لوري عملی ګامونه پورته کړای شي. خو آیا دغه پاکستانی پلاوي سفر به پوله کې د شته ستونزو حل او په یاد هیواد کې د افغان کډوالو ننګونو ته رسیدنه کې ګټور تمام شي؟ متاسفانه حاکمان پاکستان همیشه دوگانه برخورد کردند، در ظاهر دوستی اما در خفا دشمنی. افغانستان در 3.5 سال گذشته حکومت اقتصاد محور عدم مداخله در امور کشورها و امنیت را به جهان و شمول همسایه ها پیام داشته. آیا همین اطمینان را پاکستانی ها بر ما داده میتونه؟ موضوعات داخلی و حملات مسلحانه که در کشورشان میشه مربوط به خودشان هست. افغانستان در اموراتشان مداخله نمیکنه. پس پاکستانی ها تقابل ها را از طریق گفتمان برش راه حل پیدا بکنن. افغانستان و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه از سابقه نسبتا طولانی در روابط خوش برخوردارند. روابط دو کشور تأمین کننده منافع ملی هر دو طرف است و خوب است که احیانا در مواردی که اختلاف و تنش در مناسبات دو کشور ایجاد می شود برای رفع و حل آن از طریق مسالمت آمیز مذاکره و گفتگو اقدام شود. افغانستان لپاره د پاکستان استازی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو په کراتو ویلي د افغانستان له خاورې د دې هیواد پر وړاندې کار اخیستل کیږي. خو کابل د دغو تورونو پر ردولو سره ویلي اسلام آباد باید د بې بنسټه څرګندونو پر ځای خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي.